السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو دوستانو مسلمانانو وروڼو، نن در سره د یو عالم بیان در سره شریکوم. مختصر بیان د پیغام په طور سره، د یو میسیج په طور سره. هغه داسې پیغام، داسې میسیج دی چې اکثریت د مسلمانانو و دې طرف ته هېڅ سوچ او فکر هم نه ورځي. هغه یو داسې ګناه ده، بلکې ګناه کبیره یې وبوله چې د مسلمانانو هغه طرف ته سوچ هم نه ده او هغه پر ګناه باندې حسابي هم نه. هغه د قرآن په معنا باندې، د قرآن په مطلب باندې ځان نه پوه کول. و دې طرف ته هېڅ مسلمان چې هغه ځان ته بزرګ هم وایي، هغه عبادت ګزار هم وایي او ځان د الله دوست هم بولي، هغه هم و دې طرف ته سوچ نه وي چې د قرآن په معنا باندې خپل ځان نه پوه کوم او پر دې باندې سوچ هم نه کوم، نو دا هم یو ګناه کبیره ده. هغه پیغام د عالم تاسې په دا سیټ کې واورئ په اردو زبان کې دی، که چاته اردو نه ورځي په بل یو مسلمان ورور دی واوري او بیا دې ځان ورباندې پوه کړي چې واقع هم دا مسلمان چې دا د الله کلام خاص د دپاره را نازل شوی دی او په دې باندې دی ځان نه پوه کوي، په مطلب او په مقصد یې ځان نه پوه کوي، نو واقع هم دا یو ګناه کبیره ګرځي د ده دپاره. نو موږ تاسو ته پکار ده چې ځان ورباندې پوه کړو. راځئ دا بیان واورئ. आप समझते हैं कि सिर्फ झूठ बोलना गुनाह है, सिर्फ बदनजरी गुनाह है, सिर्फ जिना और चोरी गुनाह है, और आप ये नहीं जानते कि कुरान को न समझने की कोशिश करना या समझने की कोशिश न करना ये इन सारे गुनाहों से बड़ा गुनाह है. आप इंजीनियर हैं, बड़े खुश हैं कि मैं इंजीनियर हूं. आप डॉक्टर बन गए, बड़े खुश हैं कि मैं डॉक्टर हूं. आप ताजिर बन गए और आप खुश हैं कि मैं ताजिर, और आपको इस कमी का एहसास तक नहीं कि मैं कितना बड़ा महरूम इंसान हूं कि मैं अल्लाह के कलाम को जो सिर्फ मेरे लिए आया था वो मैं समझने की कोई कोशिश ही नहीं की. मैंने मुसलमानों की अक्सरियत, गालिब अक्सरियत, वो जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वो भी, जो रोजा रखते हैं वो भी, जो अपने को दीनदार समझते हैं वो भी. تاسو بیان واورئ. مطلب دا چې د قرآن په معنا او په مطلب او په مقصد باندې ځان پوه کول دا ضروري ده د مسلمان دپاره، ځکه دا د الله کلام خاص د مسلمان دپاره نازل شوی دی. ضروري دا نه ده چې ګناه صرف غلا وي یا زنا وي او یا دروغ وي یا د چا حق خوړل دا ګناه وي. داسې ګناهونه دي لکه دا چې د قرآن په مطلب باندې ځان نه پوه کول او دې د ګناه نه ویل، دا هم ګناه ده، دا هم ډېره غټه ګناه ده. نو مسلمانانو کوشش وکړي چې څوک ځان عبادت ګزاره بولي او متقي پرهیزګاره بولي، هغه هم په دې ګناه کې اخته دي، ځکه د دې طرف ته بالکل سوچ فکر هم نه وي چې دا دې ګناه وي. نو د قرآن په مطلب باندې پوه کول ځان او په معنا باندې پوه کول، په مقصد باندې ځان پوه کول دا ضروري ده د مسلمان دپاره. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې پر دې خبرو باندې عمل وکړو او دا پیغام د ملګرو سره ضرور شریک کړئ تر څو د ټولو مسلمانانو و دې طرف ته فکر او سوچ وشي چې واقعي موږ په ګناه کې اخته یو.